که چېرته په اوس وخت کې زه په یوټیوب باندې یو نوی فرېش چینل جوړوم نو په کومه طریقه باندې به یې جوړوم کم سیټینګ به ورکې کوم او د کومو خبرو به زه خاص خیال ساتم چې بیا ماته په کم ویوز باندې ښه زبردست ارنینګ کېږي او که چېرته بیا زما چینل ورکوټ هم وي خو چې ماته دې ښه ډېر څه په لاس باندې راځي نو د دې لپاره زه خو به داسې ډېر څه نه کوم مطلب داسې غټ کارونه به نه کوم صرف او صرف د دې شپږ خبرو خیال به ساتم دا په ځان کې راولم په خپل چینل کې به راولم او بیا به زما چینل داسې شي که نه چې برانډ به شي مطلب د 1000 سبسکرایبر ته د رسېدلو نه مخکې زما چینل به ارنینګ کوي د ارنینګ قابل به شي نو که دا تاسو هم په خپل ځان کې راولئ په خپل چینل کې انشاءالله چې ستاسو چینل نه به برانډ جوړ شي او په یوټیوب باندې به تاسو په حقیقت کې کامیابي میلاو شي دا صرف شپږ ټیپس نه دي او نه شپږ خبرې دي زه د 2016-17 نه د واتو کال نه په یوټیوب باندې کار کوم او په دغه واتو کال کې دغه شپږ خبرې ما زده کړي دي اوس زموږ هر یو چینل وي که هغه زموږ وي که زموږ د سټوډنټ وي که په کورس کې وي نو موږ ورته وایو چې دغه شپږ خبرې په ځان کې خامخا راولي ځکه د دې نه بغیر په یوټیوب باندې کامیابېدل دا امپاسبل دي ډېر داسې کسان دي چې هغوی په کلونو باندې محنت کړي خو دغه شپږ خبرې ورکینی هغوی چې د هغه چینل هغوی ته هیڅ فایده نه کوي یا کومه فایده چې ورته کوي نو هغه د فایدې په شانتې نه ده نو راځئ ګورو چې کومې خبرې دي په فرست نمبر باندې یو نصیحت دی ډونټ اوورثینک جسټ سټارټډ یعنی مطلب ډېر سوچونه مه کوه که غواړې چې په یوټیوب باندې کار وکړې که نه بس بیا راشه شروعات وکړه ډېر داسې کسان دي چې هغه وایي که نه چې نه پوهېږم په کم نیش باندې کار وکړم په دې باندې کار وکړم فني ویډیوز جوړ کړم چاته انګلیش وښیم که دا وکړم که هغه وکړم ډېر زیات سوچونه کوي څه داسې کسان دي چې هغه وایي چې یاره ماته دا هم راځي هغه بل څیز هم راځي دې سره مې شوق دی هغې سره مې شوق دی خو نه پوهېږم چې یاره بس کلیر نه یم نو په دې وجه باندې په یوټیوب باندې کار نه کوم ګوره بس 15 منټه ځان ته ورکړه او ووایه چې کوم یو څیز سره ستا شوق دی کوم څیز ته په یوټیوب باندې کول غواړې راشه هغه سټارټ کړه چې د ټولو نه اهم نصیحت درته کوم او ورسره درته سوال هم کوم چې د ټولو نه اهم څیز هغه دی چې بس صرف سټارټ واخله سیمسنګ چې کوم دی که نه سیمسنګ کمپني به تاسو پیژنئ د دنیا نمبر 1 د موبایل کمپني ده خو صرف موبایل نه جوړوي مختلف قسم پروډکټس دوی جوړوي دوی د څه شي نه شروعات کړو دوی شروعات کړو د سبزۍ نه دوی به سبزي خرڅوله که چېرته هغه سبزي دوی نه وی خرڅه کړې نو نن به سیمسنګ به تاسو نه پیژندو نو همدغه شانې په مزه باندې خلک بیا د بهترۍ په طرف باندې ځي کله چې مونږ چینل سټارټ کړو نو ما ویل زه به خلکو ته صرف انګلیش ښیم مونږ د انګلیش شروعات کړو بیا ورکې امیزون راغی د امیزون نه بعد ورکې یوټیوب اټومیشن راغی او یوټیوب اټومیشن ته اوس مونږ داسې شو چې مطلب د انګلیش سیټ ته په ډاکومنټري باندې کار کوو نو که چېرته د هغه انګلیش نه ما سټارټ نه وی اخیستی اوس وخت کې به دا یوټیوب اټومیشن او د انګلیش ته دا ډاکومنټري پرسنل برانډ دا هیڅ څه به هم نو سټپ نمبر 1 دا دی چې په ډېرو سوچونو مه کوه سټارټ واخله د سټارټ د اخیستلو دا خبره اهم دومره ده چې زموږ د یوټیوب اټومیشن کوم کورس دی که نه نو که تاسو خیال وکړئ د هغې په لومبني لیول کې موږ په دې باندې ډېر زیات زور راوړی چې ګوره هر څنګه وي که نه بس سټارټ واخله ما ورته هر څه پریکټیکل ښودلي دي او دا مې هم درته ویلي دي ستاسو د موټیویټ کېدل لپاره چې څنګه په یو پرایویټ سکول کې به ما ټیچینګ کوه چې کله مې چینل مونټایز شو په یو بیکاره نیش کې چې په غلطۍ سره ما خوښ کړی وه وړه کامیابي ماته میلاو شو ماته پته ولګي چینل مونټایز شو $2-3 د ورځې ګټم د سکول تنخوا نه ماته دا ښه دی بس ورته مې ویل چې په بله میاشت کې ځان ته ټیچر بندوبست وکړې زه نه راځم چې یو میاشت تېرېدلی زما د یوټیوب تنخوا دا 100,000 ته ورسېدل ډېر زیات ورته حیران وم او دا خو لا پرېږده په دې کې 3 میاشتې را تېرې شوي نو چې ما د یوټیوب چینل نه $1,500 به ګټل او داسې ټایم راغی چې دا کوم سکول کې ما ټیچینګ کوو که نه دا ما اخیستلی هم شو خو ما ویل زه په دې باندې څه کوم دا خو هسې د ویسټ اف ټایم دی او په دغه ځای کې ماته پته مو لګېدله چې تر هغې ما لره کېدلی نه شي چې تر څو ته آنلاین دنیا ته ته راوتی نه او دا ټول کمالات چې کوم دي که نه د سټارټ اخیستلو دي نو زه دلته تاسو هم دا نصیحت کوم چې بس سټارټ واخله اوس خو تاسو د هر څه نه خبر شوي زه د دې نه خبر هم نه وم په غلطۍ سره چې زه کامیاب شوم نو هغه دومره غټه کامیابي وه چې تاسو دومره په سوچ سمج سره سټارټ والی نو دا به څومره غټه کامیابي وي نمبر 2 اوس دلته موږ تاسو ته دا وایو که نه چې ډونټ جسټ سټارټ تھنک اټ ایز ا بزنس یعنې مطلب صحیح ده سټارټ والی څومره چې زر کېدلی شي خو صرف سټارټ ماله ځکه په دې خبره باندې ځان پوه کړه کله چې ته یوټیوب ته راځې نو یوټیوب صرف یو ایپ نه دی ته صرف په یوټیوب باندې چینل نه جوړې بلکې ته د بزنس چې یو ډېر زیات غټ بزنس دی د دې په دنیا کې ته قدم ایږدی او کله چې ته دا بزنس وګڼې که نه نو ته به لا 1000 سبسکرایبر ته رسېدلی نه چې ستا به ارنینګ شروع شوی دومره ارنینګ به شروع شوی چې هغومره ارنینګ به څوک په 100,000 سبسکرایبر باندې هم نشي کولی
اوس زما د خبرې اصل کې مطلب سره دلته به ډېر داسې کسان چې هغوی به دا سوچ کوي که نه زه به چینل جوړ کړم یا به چینل جوړ کړی چې په دې باندې به 1000 سبسکرایبر پوره شي 4000 غنټې واچ ټایم دا به مونټایز شي او زه به د دې نه ارنینګ کوم دا ښه خبره ده خو دا غلطه خبره هم ده ځکه ته صرف د دې یو څیز سوچ کوې که نه خو د دې نه علاوه په یوټیوب باندې داسې 9 یا 15 نورې داسې طریقې دي چې د هغې نه ته دومره ارنینګ کولی شي دومره چې هغه به ستا په سوچ کې هم نه کوم چې یوټیوب میلیونرز دي که نه نو هغه د ایډ ریونیو سوچ نه کوي صحیح ده د ایډ ریونیو سوچ کوي ایډ ریونیو ورته راځي ښه په غټه سطح خو صرف ایډ ریونیو نه وي د دې نه علاوه داسې نورې طریقې دي چې د همغې په وجه باندې دوی یوټیوب میلیونر جوړ شوي دي نو په سټارټ کې چې ته د دې خبرې خیال وساتې ستا په ذهن کې وي نو ستا چینل به اتوماتیک مخکې چې څومره ګرو کېږي هغومره به ستا انکم زیاتېږي او د انکم ذریعه به صرف یو نه وي د انکم ذریعې به لس 15 وي د چینل د ګټې ذریعه صرف یو نه وي ایډ ریونیو نه دا ډېرې زیاتې طریقې دي لکه فار ایگزامپل په فرست نمبر باندې ایډ ریونیو ده ایډ ریونیو چې ستاسو چینل مونټایز شي بس تاسو اکاونټ ته پیسې راځي بیا د آفر سروسز د آفر سروسز مطلب دا دی لکه شاهد انور دی خلکو ته ای کامرس هم ښیي دې سره سره که ته غواړې چې هغه سره خبرې وکړې د 1 غنټې $0 علي د هغه کورس $300 علي نو دې ته ویل کېږي پیډ سروس دې ته ویل کېږي نو ته به دې سروس هم سوچ کې فار ایگزامپل ته خلکو ته انګلیش ښیي نو په یوټیوب باندې به ویډیوز اپلوډ کړې صحیح د هغې پیمنټ خو به تا ته راځي خو ته به یو خپل کورس هم جوړ کړې د آیلټس کورس یا مطلب بیسک انګلیش کورس 2 شو ته یو ډاکټر یې نو ویډیوز اپلوډ کړې د هغې خو به تا ته پیسې راځي خو که ته خلکو ته وایې چې ما سره 15 منټه خبرې کول غواړي یا 10 منټه لکه څنګه چې ډاکټر ته خلک ځي په نمبر کې ولاړ یو ځان ته نمبر علي او کتارونه نو هغسې به د خپل کور نه خلک تا سره خبرې کوي دغه شانې سروسز ته تاسو ډېر زیات خیال وکړئ بیا د برانډ ډیلز چې مطلب تاسو سپانسرشپ راځي په یو داسې ځای کې کار سټارټ کړئ که نه چې هلته تاسو سپانسرشپ راځي د سپانسرشپ مطلب دا دی تاسو به ویډیوز کتلی وي چې په هغې کې خلک وایي که نه چې دا پلان کې اپ ډاونلوډ کړئ په هغه ویډیو کې هغه اپ پروموټ شوی وي هغه اپ یې هسې نه پروموټ کړی د 10 سیکنډو 40 سیکنډو 1 منټ هغې ته پیمنټ کېږي دا پیمنټ داسې نه چې 200-300 روپۍ ورته میلاویږي $15,000 هم وي دا $10,000 هم وي او د دې نه هم دا زیات کېدلی شي نو چې برانډ ډیلز سپانسرشپ دې هم تاسو خیال وکړئ چې زموږ په چینل کې دا هم وي او همدغه شان ادر مطلب دا چې ورکې نورې ډېرې طریقې لکه پیټریان شو اوس how and where is it possible دا کومې طریقې چې ما تاسو ته وښودلې که نه چې کله ته چینل سټارټ کړې نو چې ستا ایډ ریونیو هم زیاته وي د ایډ ریونیو د زیاتېدلو مطلب دا دی که ته چېرته په پښتو کې سټارټ کړې نو پښتو کې ډېر زیات کم دی په یو ویډیو کې چې په پښتو کې په 1 لک ویوز راشي که نه نو دې نه تا ته څه چې ډېر میلاو شي $50-60 میلاویږي که په همدغه ویډیو باندې د انګلیش سایټ ته ویوز راشي هغه سایټ ته نو دې نه تا ته کم از کم $0 میلاویږي نو دومره فرق دی ورکې چې کله ته چینل شروع کړې نو ته به دې ته سوچ کې چې یاره د دې نه تا ته ایډ ریونیو میلاو شي خو زیاته درته میلاو شي ته چې کوم محنت کوې چې د هغې ریوارډ تا ته په لس چنده باندې میلاو شي همدغه شانتې سپانسرشپ وغیره دا خبرې ما ورته وکړه خو اوس دا په کم ځای کې ممکن دي په کم ځای کې کېږي او په کم ځای کې نه کېږي نو دا چې کوم دی که نه د انګلیش سایټ ته 100% پاسبل دي یعنې مطلب د انګلیش سایټ ته پاسبل ولې دي ځکه چې کله ته د انګلیش سایټ ته ویډیو جوړی هغه زیاتره انګریزان ګوري مطلب USA یورپ وغیره هغه طرف ته خلک ګوري هغه خلک مالدار دي نو لول چې هغه خلک ستاسو ویډیو ګوري نو په هغې باندې دغه ګران ایډز راځي چې ګران ایډز راځي ستا ریونیو به آلریډي زیاته وي چې کله داسې خلک راځي نو که ته چېرته هغوی ته یو سروس ورکړې که دا کورس دی که چا سره لایف خبرې کوې که چا ته بل څه مسله حل کړي نو هغې تا ته هغوی چې دلته پښتو سایټ ته څوک تا ته 10,000 روپۍ هم نه درکوي PKR هغه سایټ ته تا ته خلک $0 هم ښه په خوښه باندې درکوي نو هغه سایټ ته دا 100% پاسبل دي بیا اردو هندي کې دا ټول دا 50% شي او د پښتو سایټ ته دا 15% شي مطلب که چېرته په پښتو کې چینل جوړ کړي که نه او ستا 1 میلیون سبسکرایبرز هم شي نو سپانسرشپ خو د بیخي نه راځي او دغه شانتې پیټریان وغیره په دې کې شته دی نه او سروس به دې وي مطلب ته خلکو ته آنلاین سروس ورکولی شي کورس وغیره خو دا خلک چې کوم دي که نه زموږ پښتانه دا ډېر زیات غریب دي او د دې مطلب دومره پیسې تا ته نشي درکولی نو دې سایډ کې به ستا دومره قدر نه وي ستا د محنت به دومره قدر نه وي او ته چې څومره محنت کوې نو د هغې مطابق به تا ته نه میلاویږي خو دلته اوس یو خبره ده تاسو ته په سکرین باندې یو وارننګ ښکاري چې I request you please زه درته ریکویسټ کوم چې don't be a fool بیوقوفه کېږئ به نه هسې به کم عقل کېږي نه start with your strength
ته به strengths داسې کار به وکړې که نه چې خپل ځان ته به وګورې د هغې مطابق سټارټ به والې. لکه فار ایگزامپل ستا انګلیش ښه دی او ته په انګلیش کې خبرې کولی شي او پروفیشنل انګلیش وی لکه د انګریزانو په شانتي، نو ته بالکل د انګلیش سیټ ته سټارټ اخیستلی شي ځکه چې هغه سیټ ته هر څه شته او هر څه یو په لس چنده میلاویږي. ته چې څومره محنت کوې د هغې نه به تا ته ډېر څه میلاویږي، مطلب زیات برته میلاویږي. که چېرته انګلیش درته نه درځي نو د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ته به په یوټیوب باندې کار نه کوې. چې انګلیش درته نه درځي نو ته بیا خپل قابلیت ته وګوره، ته په اردو هندي کې سټارټ واله. که اردو هندي هم درته نه درځي که نه نو د دې مطلب دا نه دی چې ته داسې ووایې چې بس ما ته انګلیش هم نه راځي اردو هندي هم نه راځي او په پښتو کې څه شته نه او بس ته یوټیوب پرېږدې. نه، دا زه چې درته دلته وایم چې په پښتو کې 15% دا 15% کم از کم $800 دی یا $500 او دا تا ته په کاپي پیسټ کار باندې میلاوېدلی ځکه چې په پښتو کې کمپیټیشن ډېر زیات کم دی، کم څه چې داسې ووایه د نش برابر دی. نو په پښتو کې سټارټ والی د $500 $1000 دا ستا لپاره ډېر څه دي. کله چې ستا دومره ارننګ سټارټ شي بیا به ستا ذهن کولاو شي، بیا ته د اردو طرف ته هم کار کولی شي، ته د انګلیش طرف ته هم کار کولی شي. نو داسې به کښېنم چې صرف CPM پسې ځي او RPM پسې ځي نو بس په دې کې درنه په یوټیوب باندې کار پاتې شي. نه، که په انګلیش کې سټارټ اخیستلی شي خبره په انګلیش کې، که په انګلیش کې نه په اردو کې، که په اردو کې نه پښتو کې خو به سټارټ اخیستلی شي که نه. او ما ورته ویل په دې کې کاپي پیسټ کار دی. کاپي پیسټ کار ورکې څنګه دی؟ کاپي پیسټ کار ورکې داسې لکه زیم ټي وي ده، دروراټ دی یا داسې نور چینل دي په هندي کې په انګلیش کې، د هغې ویډیو ګوره، د هغې نه هغه سکرپټ کاپي کوه، یعنې مطلب ځان سره لیکه په پښتو کې ځان سره لیکه، په پښتو کې بیا چې کوم دی که نه یو سمپل ویډیو جوړوه، سمپل ایډیټینګ پې کوه، کمپیټیشن ورکې نشته دی نو ډېر زر ستا چینل کامیابېدلی شو چې هېڅ هم نه ګټې. نو $600 مطلب د $0 دا به ته انشاءالله ښه په اسانه باندې ګټې. نو دلته را په سکرین چې تاسو څه ښکاري که نه د دې مطلب دا دی چې خپل ځان ته وګوره او د هغې مطابق سټارټ واخلې په یوټیوب باندې. ما به خپله د پښتو نه شروعات کړې وه او الحمدلله بیا پکې انګلیش ته هم مطلب هندي ته خبره راووتله او بیا ورکې انګلیش ته هم اوس خبره راووتله. نو همدغه نصیحت زه تاسو ته هم کوم. اوس که چېرته یو کس وایي چې زه په پښتو کې سټارټ اخیستل غواړم خو ما ته څه آیډیا نشته چې هغه کلیپس به کوم ځای نه رالمه، میوزیک به کوم ځای نه رالمه، سکرپټ به څنګه لیکمه، کاپي رایټ را باندې را نه شي، دا دی او هغه دی، یعنې دا ټول کار کېږي څنګه. نو ګوره د دې په باره کې د الف نه والي پورې په اسانه پښتو کې د هر څه موږ تاسو ته د یوټیوب اټومیشن په کورس کې کلیر کړي دي. بیا که ته چېرته که په انګلیش باندې کار کول غواړې، که په هندي باندې، که په پښتو کې، نو د بیسک ټو ایډوانس کورس دی د هر چا لپاره دی. که هغه کس که د 3مه پورې تعلیم وي، که د 12 وي، که 14 وي، نو هغه د خپل ځان مطابق د هغه کورس نه فایده اخیستلی شو. بیا په اخره کې خو پرې کې مونږ یو بل کورس ایډ کړی دی او په هغې کې مونږ دا ګارنټي درکوو که چېرته په 3 میاشتو کې دننه ستاسو چینل مونیټایز نه شو نو فیس دې واپس واله او دومره به تاسو ته جرمانه میلاو شي. نو زما یقین دی چې د هغې نه به تاسو ته یو کلیر لار میلاو شي. 3 نمبر باندې it is not about the fancy gear, it's all about you. یعنې مطلب دا په دې نه چې تا سره فینسي ګیر وي نو بس ته په یوټیوب باندې سټارټ کړې. لکه ډېر داسې کسان دي هغوی وایي چې چېرې زما موبایل کیمره صحیح نه ده، ما سره لیپټاپ نشته او زه ځان دپاره ښکلی سیټ اپ برابروم یا سیټ اپ ته مې وس نشته نو بس زه په یوټیوب باندې کار نه کوم، یا مطلب وروسته کال بعد به پې سټارټ کوم، 2 کاله بعد به پې سټارټ کوم. دا د دې په باره کې نه دی. ګوره په سکرین باندې تاسو ته ښکاري چې د دې کیمرو وغیره د دې نه تېر چې سم در سره دي که نه، که هغه صرف او صرف یو موبایل والی نه دی، دا راواخله د دې نه سټارټ واخله. مونږ شروعات د دې سټوډیو نه کړی، دې باره کې مونږ ډېرې خبرې هم کړي دي، بس به تاسو ته پته وي. نو د دې نه مونږ شروعات کړی وه او ما سره څه وه، یو بویه مایک و را سره او انفینکس موبایل و را سره، زوړ موبایل یو سیکنډ هینډ، او بس اخره کې خبره دې ته راووته په سکرین باندې تاسو وکتلی شي. دغه ویډیو در سره لږه وګورئ. یعنې د خبرې مطلب به دا دی که نه چې بس څنګه مونږ سوچ کړه هماغه شانې مونږ ته میلاو شو. او دا خو لا پرېږده، دلته یو بله ویډیو ده زه تاسو سره شیر کول غواړم، یو نظر ورته وګورئ نو دې سره به تاسو ډېر زیات موټیویټ شئ. دا یو داسې ویډیو چې دې باره کې خو مونږ د سره چېرته په یوټیوب باندې خبره کړې ده. دا وګوره دا شارټ زما نه دی، شاته بیکګراوند ته وګوره، دا بیکګراوند شاته ګرین سکرین لګېدلی کټ کړی دی. زما سپیکینګ سټایل ته وګوره او کیپ ټوپۍ ته وګوره. مطلب نو خبرې مطلب مې دا دی چې مونږ د دې نه شروعات کړې وه چې سم دي در سره که نه، یو موبایل خو به در سره یې که نه دا هم در سره نشته.
بس همدا کافي دی. راشه په یوټیوب باندې سټارټ واله، چې کله ته سټارټ والې او داسې لږه کامیابي هم درله میلاو شي که نه، نو هغه لږې کامیابۍ له به ته دومره حیران یې چې ډېر زیات به له حیران یې. نو د دې باره کې مې درته مو وویل چې را بس بویه مایک راواله، موبایل راواله زوړ، او انشاءالله ته به د دې نه مخکې لاړ شي. چې زه وایم که نه چې مونږ غلط شي چې مونږ پښتو کې سټارټ اخیستی نو مونږ ته الحمدلله ډېر څه میلاو شو. نو که چېرته تاسو دغه خبرې په ځان کې راولئ نو تاسو به نور هم کامیاب شئ. په څلورم نمبر باندې د کی ټو سکسس آن یوټیوب از کنسسټنسي. ګوره په یوټیوب باندې د کامیابېدلو چابي چې کوم ده که نه هغه کنسسټنسي دی. کله تا سره کنسسټنسي نه وي نو ته د یوټیوب دا تاله نشي کولاولی، ته په یوټیوب باندې کامیابېدلی نشي. اوس د کنسسټنسي مطلب څه دی؟ د کنسسټنسي مطلب دا دی که نه چې ریګولر په یوټیوب باندې اپلوډ کوو ویډیوز. اوس د ریګولر اپلوډ کولو څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی که نه ګوره چې یا په هفته کې یو ویډیو اپلوډ کوه، یا روزانه ویډیو اپلوډ کوه، یا مطلب په 2 هفتو کې ویډیو اپلوډ کوه. داسې مه کوه چې کله یو ویډیو اپلوډ کړې، کله 2 اپلوډ کړې، کله ورکې هفته چټي وکړې، کله ورکې میاشت چټي وکړې، بس چې کله ستا خوښ یې اپلوډ کړې او چې کله ستا خوښ یې نه اپلوډ کړې. دا کنسسټنسي زما لپاره بدله ده، ستا لپاره بدله ده، او د بل چا لپاره بدله ده. فار ایگزامپل که زه چېرته شارټ ویډیو جوړوم که نه 1 منټ یا مطلب 13 سکنډه 40 سکنډه، نو دا آسان جوړېږي، زر جوړېږي. زه به کم از کم روزانه به زه یو ویډیو خامخا جوړوم، یو ویډیو به زه اپلوډ کوم، او دې لپاره به زه داسې یو مخصوص ټیم مقرر کړم لکه په 2 بجې یا په 6 بجې چې هر څه وي، بس په هغه ټیم باندې به زه ویډیو اپلوډ کوم. دا کنسسټنسي شوه. که چېرته ته 2 ویډیو اپلوډ کولی شي، بس روزانه 2 اپلوډ کوه، ښه خبره ده. خو داسې مه کوه چې نن 15 اپلوډ کړې، سبا یو اپلوډ کړې، بله ورځ اپلوډ هم نه کړې، بیا پکې هفته چټي وکړي. که ته چېرته لانګ ویډیو جوړه که نه 10 منټه 15 منټه جوړه، کوشش کوه په هفته کې یو ویډیو خامخا اپلوډ کوه. اوس زمونږ یو چینل دی، په هغې باندې مونږ 1 غنټه ویډیو اپلوډ کوو، یا مطلب 13 منټه 40 منټه، نو مونږ په میاشت کې یو ویډیو اپلوډ کوو، یا مونږ په میاشت کې 2 ویډیوز اپلوډ کوو. نو کوشش کوئ چې ستاسو د ویډیو د اپلوډ کولو یو ټایم هم معلوم وي، که هغه په هفته کې وي او که په 2 هفتو کې وي، چې ته بیا خامخا ویډیو اپلوډ کړې، او یو مخصوص ټایم هم معلوم وي چې ته په 2 بجې اپلوډ کړې، که په 6 بجې اپلوډ کړې. دغه کنسسټنسي ځان کې راوله. داسې مه کوه چې کله ښه ډېرې ویډیو اپلوډ کړې او کله یې د سر اپلوډ کړې نه. دغه شان یوټیوب کار نه کوي. کله چې ته کنسسټنټ یې نو یوټیوب ته بیا یو سیګنل ځي د یوټیوب الګوریدم ته، هغه ته بیا دا پته لګي چې دغه کس په یوټیوب باندې سیریس دی، په حقیقت کې په یوټیوب باندې کار کول غواړي، نو هغه بیا د هغې مطابق ستا ویډیوز چې کوم دي دا صحیح خلکو ته ورمخې ته کوي. خو چې ته کنسسټنټ نه یې نو هغه ته پته چې دا هسې ګپ شپ لګوي. 5م نمبر باندې if you really want to fight and win you must have to have these 3 weapons. مطلب که ته غواړې چې د یوټیوب میدان ته راکوز شي او دغه جنگ ته وګټې، نو بیا دغه 3 قسم وسلې دغه تا سره خامخا وي. په فرست نمبر باندې کنسسټنسي باره کې مونږ آلریډي خبره وکړله چې ویډیو ریګولر اپلوډ کوه. او په 2م نمبر باندې دی مونږ سره څه شي؟ پرسیورنس مطلب دا دی که نه ثابت قدمي، یعنی مطلب ځان سره دا وعده وکړه چې یاره تر هغې به زه په دې باندې کار کوم چې تر څو زه کامیاب شوی نه یم. زه به ویډیو جوړوم، که زه بیمار یم او که زه هر څنګه یم، که زه هر څومره بیزي یم، هر څومره مصروفیات زما زیات وي، خو زه به ټایم پیدا کوم، ویډیو به زه جوړوم، او په دې یوټیوب باندې به زه کامیابېږم، د دې یوټیوب نه به زه ارننګ کوم، خو زبردست ارننګ به دې کوم، ښه غټه کامیابي به راته میلاویږي. په 3rd نمبر باندې پیشنس، په ځان کې به صبر راولي. داسې به نه کې چې بار بار وای ټي سټوډیو چې کې نن خو مې 2 ویوز راغلل او پرون مې 2 ویوز کم شو، نن چا کمنټ ونه کړو، دا سبسکرایبر رانغلی، بس تا هغې سره کار نشته. په سټارټ کې ستا کار صرف اپلوډ کول سره دی، ستا کار امپروف کولو سره دی. نو دغه 3 خبرې چې کوم دي که نه دلته دا په ځان کې خامخا راولئ، د دې نه بغیر تاسو کار نشئ کولی. په 4م نمبر باندې if you're not utilizing AI you're missing on a big opportunity. مطلب دا دی که ته چېرته په خپل کانټینټ کې په خپل ویډیوز کې د AI نه کار نه اخلي، نو ته یو ډېره غټه موقع د لاسه ورکوې. اوس د دې مطلب اصل کې مطلب څه دی، او ما ته به دا پته څنګه لګي چې یاره زه به په خپلو ویډیوز کې په خپل کانټینټ کې د AI نه کار څنګه اخلم، دا به زما لپاره کار وکړي او که کار به ونه کړي، داسې هېڅوک هم نشي ویلی چې دا به زما لپاره کار وکړي او که نه، یا مطلب زما په کار کې د AI ضرورت نشته. د AI مثال داسې دی که نه لکه یو مالګه، دا په هر څیز کې استعمالېږي. په کوم څیز کې چې مالګې نه وي که نه، ضرورت یې ورکړي او مالګې ورکړي نه وي، نو د هغه څیز خوند نه وي. نو که چېرته ستاسو په کانټینټ کې ستاسو په ویډیوز کې د AI استعمال نه وي په صحیح طریقې سره، نو بیا به ستاسو په ویډیو کې خوند او رنګ نه وي. د دې مثال داسې دی اوس وخت کې که تاسو AI نه استعمالوئ که نه،
لکه ته کپړې ګنډې جامې د ځان دپاره ګنډې اوس تن او تار دې راغوستې دي او بس همداسې په ګوتو باندې لګیا یې. بل طرف ته ماشین پروت دی، ته ماشین نه راخلې چې په هغې باندې کپړې وګنډې، په ګوتو باندې ګنډې. نو لاول خو به دا کپړې صحیح راځي نه، ګډې وډې به وي، ټایم به درنه ډېر اخلي، خلک به یې نه خوښوي، ته به ورکې ښه نه ښکارېږي. که ته چېرته د ماشین نه کار واخلې کوم چې AI ده، نو دې سره به ستا کپړې چې کوم دي که نه دا به ډېر ژر هم وګنډل شي، ټایم به دې بچت شي، ښکلې به هم ښکاري، ستا په وجود باندې به هم ښه ښکاري. نو د AI نه ته په ټایټل کې مدد اخیستلی شي، ته په تمنیل کې مدد اخیستلی شي، ته په ډسکرپشن کې، په ایډیټینګ کې، په هر څه کې ته د مدد اخیستلی شي. AI به خامخا استعمالوئ تاسو. په لاس نمبر باندې درته یو بونس ټپ درکوم. If you're not disciplined, you're always a loser. Everything has to be on time. د دې اوس مطلب دی بونس ټپ دا دی که نه، که چېرته ته ډسپلن نه یې نو ته د کامیابېدلو سوچ هم مه کوه. صرف یوټیوب درته نه یادوم، په ژوند کې به ته ټول عمر ناکام یې. اوس د ډسپلن مطلب سره که چېرته ته ډسپلن یې نو دې مطلب دا چې ته هر یو کار په خپل ټایم باندې کوي. که ته چېرته ډسپلن نه یې نو دې مطلب دا دی چې ستا یو کار هم په ټایم باندې نه دی. لکه فار ایگزامپل ډېر داسې کسان دي چې هغوی کار کوي، دا کار اوس که هر قسمه کار دی، که د سکول کار دی، که د یوټیوب کار دی، که هر څنګه دی، نو دې به څه چل کوي، دی به بار بار وټساپ به چیک کوي. سم د موبایل غلام یې د ځان نه جوړ کړی، د وټساپ غلام یې د ځان نه جوړ کړی، دا ګوري چې یاره چا خو راته میسج نه دی کړی. ښه بیا داسې کار کوي که نه چې بار بار به داسې چل کوي، فیسبوک به چیک کوي، ټیک ټاک به چیک کوي، ریلز به ګوري، شارټ به ګوري او په خپل کار باندې فوکس نه کوي. دا ډسپلن نه دی. یا فار ایگزامپل دا اوس په کار کې لګیا دی، هر څومره د دې لپاره ضروري کار دی، خو چې د ملګري درته کال وکړي که نه چې راځه دې پلان کې ځي ته ځو، ځکه نه چې چکر ووه، بس دا هر څه په ځای باندې پرېږدي او ورسره لاړ شي. نه، هغه کس چې هغه کې ډسپلن نه وي، هغه اداره چې د هغې اصول نه وي، هغه تباه او برباد کېږي، هېڅکله کامیابېږي نه. نو هر یو څیز چې کوم دی که نه دا به په خپل ټایم باندې کوي، هر یو څیز ته به ټایم ورکړي. د ډسټریکشنز نه به ځان ساتي. ډسټریکشن مطلب دا دی چې د کار په وخت کې که په یوټیوب کار کې په هر څه باندې وټساپ لرې وغورځوه، فیسبوک لرې وغورځوه، ټیک ټاک لرې وغورځوه، د هر څه نه ځان وساته. نو زما یقین دی انشاءالله چې تاسو به په دې باندې کامیاب شئ او دغه کومې خبرې چې ورته مو وکړې نو دا ورته انشاءالله فایده وکړي. د ویډیو په اخره کې ورته بس صرف دومره وایم چې ډېر ټایم به سکول ته مو ورکړی، کالج ته به مو ورکړی، یونیورسټۍ ته به مو ورکړی، کېدای شي چې نور کورسونه دې هم کړي یې. دغه لږ ټایم یوټیوب اټومیشن ته مو ورکړه، یوټیوب ته مو ورکړه. تاسو یقین وکړئ که نه د یو داسې سکل دی، یو داسې هنر دی چې صرف ستاسو په کار رانشي، ستاسو د ټولې فیملي په کار راشي او ټول عمر به په دې باندې خوشحاله. دا درته نه وایم چې راشه کورس موږ سره وکړو بس بیا به ته کامیابېږې. نه، که ته وایې چې یاره زه د یوټیوب نه زده کولی شم، ډېره خبره ده د یوټیوب نه زده کړه. که ته وایې چې یاره په بل ځای کې زده کوم، کوم ځای کې ستا خوښ وي په هغه ځای کې وکړه، خو چې دغه څیز درنه پاتې نه شي خامخا یې وکړه. که په خپله نه شي کولی د کور نه یو کس خو دې ته خامخا وقف کړئ. زموږ کور صرف د هغه کسانو دپاره دی څوک چې وایي زه په یوټیوب باندې خپل پرسنل برانډ جوړول غواړم، که د انګلیش طرف ته که د اردو او که د پښتو طرف ته نو هغوی سره هیلپ کوي. که څوک په سلیبریټي نیوز باندې کار کول غواړي یا څوک وایي چې زه یوټیوب اټومیشن بزنس ته راتلل غواړم، نو دا یو کمپلیټ کورس دی او سټیپ بای سټیپ په اسانه پښتو کې ښودل شوی دی، یو تفصیلي کورس دی. که ستاسو هر قسم کوېسچن وي په کمنټ سیکشن کې تاسو خپل کمنټ پرېږدئ، انشاءالله زه به خپل پوره کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکړم. تھینک یو سو مچ.